سلام دوستانو، نن زموږ ویډیو د پښتو فلمونو د غوي باره کې ده چې نوم یې دی شهید خان بړبړو چې تاسو یې هم ډېر ښه پیژنئ. د دې نه مخکې چې زه خپله ویډیو شروع کړم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو ټول نه مخکې تاسو ته در ورسي. شهید خان اډوسی اکټر نه دی، ده له پکار دی چې دی په پټي کې کوداله ووایي. دی د رور په سر باندې دومره اوچت شوی دی. د رور په خپله پروډیوسر دی چې نوم یې دی ارشد خان او دی خپله سینما هم چلی چې د سینما نوم دی ارشد سینما. د پښتنو ټوله معاشره خرابه کړه، را روان نسل ټول د د لاسه خراب شو. انګریزان موږ نه په څه باندې مخکې دي، هم په دې باندې مخکې دي د هغوی ماشومان چې لږ پوه شي نو هغوی ته څه هنر وښیي. زموږ ماشومان چې لږ رالوی شي هغوی سره به په بډه باندې تماچه وي. تاسو به اکثر کتلی وي د په فلم کې په غاړه کې ماشین، په لاس کې شراب، په خوله کې سرګټ او په غیږه کې بربنډه جینۍ. نو دې سره به زموږ معاشره نه خرابیږي. د پښتو معاشره وشرموله، پښتانه په شرمونو باندې وشرمول. خبرې چې کوي د خولې نه به لاړې ولي، د خبرو چل ولا هم نه ورځي. خو زه دا اریان یم چې دا یو نانیم پښتون دی ولې خوښوي او دی فالو کوي. تاسو وګورئ نور ملکونه کم دی ته ورسېدل، پاکستان هماغلته کې پاتې دی. دا ولې دا عمدې بیکاره اکټرانو د وجې چې دی په لاس کې ماشین نیولی. نن سبا چې تاسو وګورئ څومره قتلونه هم چې کېږي هغه هم دا کم عمره هلکان کوي. هغه هم دی د وجې چې دی د هغوی په زړه کې دا شوق روچت کړی دی. تاسو به کتلي وي چې په فلمونو کې د دی ګریوان کولاو، په لاس کې شراب، په خوله کې سرګټ. دې سره د پښتو معاشره ډېره زیاته خرابه شوه چې نن سبا رور خپل پلار ولي او پلار خپل زوی ولي، ښځه خپل خاون ولي او خاون خپله ښځه ولي. یو څو روپو دپاره دې دا رنګې اکټینګ کوي او د پښتنو معاشره تباه کوي. نو موږ له نه دي پکار چې موږ د فلمونه او د ډرامې وګورو، ځکه چې دی پردی تورسرې راولي او په فلمونو کې د هغوی د جسم نمایش کوي او قسمه قسم ډانسونه ورسره هم کوي. مخکې چې دا اکټران نو کم عمره هلکانو به ټوپک او تماچه پیژنده هم نه. نن سبا به لا بریتنی راغی او په بډه باندې به تماچه وي، ځکه د دی د فلمونو د وجې د پښتو کلچر تباه شو او نور خلک د پښتو کلچر ته غلط نظر سره ګوري. نو شهید خانه دا پښتو نه ده، تا د پښتون نوم وشرمولو، ته پښتون نه. اکټران هنورو هم شته خو هغه ستا پرنګې بېغیرته نه دي. هغوی هم فلمونه او ډرامې جوړوي او د خلکو په مخ باندې خندا راولي او پیسې هم ګټي. خو تا د پښتو کلچر تباه کو. ته چې ډرامې او فلمونه جوړې نو ته د اسماعیل شاهد پرنګې جوړې کا، د سید رحمان شینو پرنګې جوړې کا چې هغوی خپل هنر ښیي او د پښتنو په مخ باندې خندا راولي. که هغه موږ ماشومانو ته هم لګو نو ماشومان به پې څه وخت دپاره موږ مشغوله کړو او د هغوی په مخ باندې به خندا راشي. ستاسو فلمونه خو موږ ماشومانو ته لګولی هم نشو، ځکه چې په هغوی کې تاسو سره په هغې کې بربنډې جینکۍ وي او په لاس کې در سره تماچه وي. نو موږ به څه ستاسو فلمونه خپل ماشومانو ته وښیو. کم کسان چې زموږ دا ویډیو ګوري زه هغوی ته دا درخواست کوم چې هغوی دې د شهید خان فلمونه نه ګوري او هغه دې نه فالو کوي. نو دوستانو زموږ ویډیو د چا زړه ته دوک رسول نه دي بلکې تاسو ته حقیقت ښول دي او د دارنګې بیکاره اکټرانو نه تاسو اړول دي. نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی دارنګې بیکاره اکټران نه فالو کوي او زموږ دا پښتو کلچر د دارنګې بیکاره اکټرانو نه بچ شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان او